څنګه کېدلی شي چې د نړۍ یو سوپر طاقت دی 20 کاله هلته جګړه وکړي او بیا دې هم طالب ته سوال وزارۍ کوي او په قطر کې د دفتر په رسمیت پېژني چې له ما سره کښېنه. دا باید درک کړي دا خلک چې دلته امریکایانو نظامي شکست وخوړ د دې ملت او د دې مجاهدینو له لاسه. دلته چې دا کومې ډلې ټپلې اوس د خپل ځان په خاطر باندې مشروعیت دې ته ورکوي، هغه طور تاریخ په مدني صاحب محترمه د دې په آینده تاریخ کې لیکل کېږي چې شاه شجاع او کمونستان به په دې باندې شرمېږي. په عمل کې موږ ولیدل کمونستان خو عقیدتي دښمنان وو، دا خو د موږ وروڼه وو، دا خو د موږ مجاهدین وو، دا خو د موږ افغانان وو. دوی خو د روسانو د کمونستانو په مقابل کې مبارزه کړې وه. کومې وحې دې ورته راغلی مدني صاحب چې دې خلکو اشغال ته مشروعیت ورکړ؟ دلته بیا موږ ته نمونه راکوي چې نه، موږ له افغان جهاد سره موږ ناست یو. اجیر هم افغان کېدی شي، اجیر سره هم څوک د مذاکرې په میز باندې کښېني. دا هغه حقیقتونه دي مدني صاحب محترمه، که موږ تاسې فکر ورته وکړو درک باید له خوارجو نه دا خلک واخلي. مدني صاحب له 2014 کال 2018 پورې وګورئ، ویې ګورئ د ناټو قومندان چې کله اعلان وکړ چې زه به په طالبانو باندې 2 اپشنونه زور به زه پرې راولم چې هم مذهبي او هم نظامي. نظامي هغه و چې له 2018 کال نه را په دې خوا په ټول افغانستان کې ډرون حملې زیاتې شوې، او مذهبي هغه و چې د ټولې نړۍ درباري علما یې راوستل داسې د اسلام مرکز مکې معظمې ته په مکه معظمه کې اعلان وکړ د دې علما وو چې د ناټو او د اشغال د جمهوریت په مقابل کې د طالبانو مبارزه مشروعیت نه لري. آیا دومره درک دې ونه سوی کولی چې موږ د مکې په امام ایمان راوړی او که د مکې په رب وی منو؟ موږ د همدغو درباري ملایانو دا فتوا موږ ومنو، موږ علما نه درلود، موږ د علماو اجماع نه درلوده. هېواد د اشغال حربي کافر راغلی په مقابل کې جهاد نسته، دا خو ډېره تجربه وره خبره ده. هر څوک چې په نوم د مجاهد په نوم د ملا دا خبره کوي چې د اشغال په مقابل کې جهاد نه وای، دا د په ځان باندې غور وي چې دا سړی د یهودیت په قانون باندې روان ده، دا کامل مسلمان نشي کېدلی. کنه زه خو نه پوهېږم مدني صاحب محترمه، سوال مې بېرته تا ته راځي ده، کې بیا ما ته دا جواب کړه چې دا خلک په کوم دلیل باندې دا یوه خبره کوي. مدني صاحب محترمه له 2014 تر 2018 کاله پورې امریکایانو چې هر څه کوشش وکړ د طالبانو ادرس یې رسمي پیدا کړی چې په واقعیت ورسره کېني. لکه ځینې موږ تاسې په معلومات دي چې له کوټه نه سړی ورغی طالبان دومره ترار دردونه وکړو. کرزی غني دواړه په هماغو شرایطو کې دوه وارې پاکستان ته ورغله چې موږ د طالبانو سره خبرې نه کوو، موږ له پاکستان سره کېږو. دا 20 کاله چې دا کوم مجاهدین چې پنجاب د پاکستان په نوم باندې وژل شوي، مجاهد چې د اشغال په څنګ کې پروت وي، دغه ټول ګناه د تا له غاړې ده. دا مشروعیت اشغال ته ورکړی، مګر اوس له ټولو ته لکه لمر نه ټول روښانه ده. ملت وپېژندل، ملت یې تر دې اندازې په دغو اجیرو ژورنالستانو، په دغو رادیوګانو، په دغو انجوګانو، په دغو موسساتو تر دې اندازې پورې کړی و چې د طالب څهره وحشي ورته معرفي کړې وه. داسې پور هغه کوم چې د نصاب ادب موږ په سپېڅو کې وینو. آیا چې څوک په کامل نصاب، په اسلامي نصاب تربیه شي، داسې ادبیات لري؟ تاسې مدرسې ته وطنخانه وایي. موږ خو د مکتب خلاف نه یو، موږ خو د دغه نصاب خلاف یو. مدني صاحب محترمه یوه خبره خالي عقلي وکړم په دې باندې چې په افغانستان کې امریکایانو نظامي شکست وخوړ، جمهوریت په افغانستان کې تر آخرې ورځې پورې امارات اسلامي په رسمیت نه ده پېژندلی. بین الافغاني مذاکره کله افغانان وو، څوک افغانان کېدلی شوی؟ او تا یوه شي ته اشاره وکړه مدني صاحب، که چیرې طالبان له دغو احزابو سره د خلکو سره ورسره ناست وای، دا ټول د ناټو په رکاب کې د دې وپښه وه، دا موږ نه سو کولی چې له هغو خلکو نه موږ دا ټول د یوې ادارې تر قومندې لاندې خلک وای. خو یوه خبره کوم مدني صاحب په دې باندې واضح ولې چې مجبوره کېږي سړی. جناب حکمتیار صاحب د یوه هدف په خاطر باندې جمهوریت سره ملګری شي چې امریکایانو ټوله حربه وکاروله، نظامي، مذهبي، د پیسو، د جاسوسۍ، د هر څه، ولنه د پاکستان او د افغانستان او د دغو احزابو په مشوره یوه مذهبي ډله یې راجوړه کړله چې په نوم د خوارج. په سختو شرایطو کې دغه سړی چې کله راغی دی هغه نه دا غوښتل چې نور به طالبان له پلونو غورځول کېږي، سپین بیرغ به ټیټېږي او تور بیرغ به پورته کېږي. دا د خوارجو په خاطر باندې د جمهوریت سره یو ځای شي. خو امارت اسلامي دومره بیداره و، ځکه یې دغه مجاهدین د دوی دومره پوخ اطاعت کوي چې واسکټونه د دوی تر اطاعت لاندې د الله د رضا په خاطر راغوندي، د
د دین د دښمن په مقابل کې د مشرانو قرباني او د مشرانو ځیرکتیا ورته معلومه ده. په ټول افغانستان کې جنگونه ډېر کم شوي، په ټول نظامي قطاعت مو تاسې مې پېژنو نه غواړم چې نومونه یې دلته واخلم. په ټول افغانستان کې چې څوک قوي قطاعت و قوي مجاهدین وو، فقط دغو درې ولایتو ته ورته مخه کړله چې د خوارج یې پرې نابود کړل. امریکایان هغه وخت مذاکرې ته کېناستل چې دوی پوه شول چې موږ د خوارجو عربان په افغانستان کې ناکامه شول، چې دې رهبري جناب پجار صاحب په غاړه اخیستې په عمل کې ټول قمندانان د ده د خوارجو سره ولاړ. خو پروردګار نابود کړه، خدای پاک وشرموله د دې هغه پټې پالیسي خدای پاک افشا کړې. امارات همدغه ځیرکتیا وه چې دغه ټول قوي مجاهدین له ډېرو ولایتونو ورته راوستل، په لغمان، په کونړ، په جلال آباد کې په دغو درې ولایتونو کې ټول په محاصره کړه. حتی په هغه ځای کې د پاکستان د پوځ خلک د خوارجو په څنګ کې نیول شوي. خو چې کله خوارج په غېږ کې ناکامه شو، موږ تاسې په عمل کې ولیدل چې د سمت شمال ته یې قطاعت ټول سمت شمال ته چې ورغلی. هلته چې نه سولو په تیارو کې راسپاره کړه، په کابل کې کته کړه. د دې مشري چا کوله؟ د پردې تر شا دغه خوارج چا حمایت کړه؟ همدونه مې خبرې وې مدني صاحب محترمه. انشاءالله رحمان زه تاسو ته غوږ مننه عمر منصور صاحب محترم الله مرحمت. زه به د خپل سوال حاجي صاحب ته متوجه کړم. حاجي صاحب باور وکړئ خو دا خوځښتونه دي چې صاحب وحید ته بیا دا ملګرو ته کوشش وکړو ملګرو ټول ملګري مو داسې دغه موضوع ډېره جالبه ده. ځینې ملګري داسې نیمکۍ چلند کړی. نو زه به دا خپله پوښتنه حاجي صاحب وحید ته متوجه کوم. حاجي صاحب محترم الله مرحمت. حاجي صاحب محترم دا چې تاسو د سمو فکر د سمو نظر ده، آیا د اشغال او د چتر د استعمار د چتر لاندې غلامانو سره یا د تېرې فاسدې ادارې سره خبرې کول په څه معنا تاسو تعبیر وکړئ؟ الله مرحمت. مننه قاري صاحب، تاسو ته سپیس ټولو دوستانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جالبه سوال ده، ډېر مهم. هغه یو اداره وه، ما خو دا به ویلې چې اولین وار اولین وار چې افغان عسکر په بریتانیوي او امریکایي عسکرو باندې مرمۍ باندې وګرځول، هغه ورځ شکست د خارجیانو شو په افغانستان کې پوره. هغه ورځ نه بعد دوی هر شی سکاټلنډیان ته حکومت کې ته راغلی. موږ څلور پنځه نفره چې لاړو، معاون د وزیر دفاع